د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه سعودي عربستان ته روانه شوه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي چې په یاد کمپ کې سعودي عربستان، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او یو شمېر نور هیوادونه ګډون لري او له هغې وروسته به د آسیا په کچه په کافا لیګ کې له یو شمېر هیوادونو سره لوبې ولري. په یادو مراسمو کې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون عمومي رئیس یوسف کارګر وایي چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له ډېر پخوا راهیسې د مرکزي آسیا په سطحه لومړنی چمتووالی نیولی دی. د ده په خبره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته ډېر زیات افتخارات راوړي. 10 ورځې وروسته به د افغانستان د فوټبال 19 کلنو ملي لوبډله هم له یو شمېر هیوادونو سره لوبې ولري. خوشبختانه بعد از مدت طولانی تیم ملی فوتبال افغانستان آمادگی خود اولین آمادگی خود برای مسابقات مرکز آسیا میگیرد و شما بهتر معلوم است که همونطور که ما مورد انتقاد رسانه ها و مردم بودیم که تیم ملی افغانستان در کشور ما، در وطن ما، در همه جا تمرینات خود آغاز کنه که خوشبختانه شما شاهد هستین. از مدت 1 ماه بیشتر به ایسو تیم ملی فوتبال افغانستان تحت نظر مربیگری هید کوچ یا سرمربی عبدالله المطهری از کشور کویت تمرینات خود آغاز کردند و پلیرهایی که در خارج از کشور هستند هم در ترکیب تیم حضور پیدا میکنند. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ویلي چې موږ په هره برخه کې پوره چمتووالی لرو. هغه لوبغاړي چې په بهر کې میشت دي هغوی هم له موږ سره یوځای کیږي چې له هغې وروسته به له ایران او قرغیزستان سره سیالۍ ترسره کړو. 5-6 روز به عربستان اردوی تمرینی داریم. بیشتر این اردو به خاطر از است که آمادگی و از لحاظ تاکتیکی و آمادگی و روانی بین بازیکنان باشه. بازیکنان عازم خارج اونا با ما اضافه میشن در کمپ تمرینی عربستان. موږ یو میاشت کېږي په کابل کې کمپ تمرینی لرو. آمادګي هم ښه نیولې ده. انشاءالله یو سمه نتیجه نیسو. کمپ تمرینی لرو په عربستان کې د خارج هلکان موږ سره یوځای کېږي. آمادګي نیسو یو سم سیستم تاکتیک انشاءالله د قرغیزستان او د ایران په برابر بازي لرو. انشاءالله یو سمه نتیجه ونیسو. له دې وړاندې هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تمرینات درلودل چې د یوې میاشتې په موده کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په افغانستان کې د عبدالله المطهري لخوا روزنه ورکول کېده. له دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې به له ځینو هیوادونو سره سیالۍ ولري. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سعودي عربستان لپاره روانه شوه. دوی بل ته تمریناتي کمپ ولري. له هغې وروسته به دوی نړیوالې سیالۍ ولري چې دوی به په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. نصرت الله خوشحال، ملان میډیا، کابل.